زموږ په معاشره کې یو ډیر غلط رواج راغلی دی او دا رواج غالبا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې څخه مخکې چې د عربو کومه معاشره وه هغه ډیره غلطه معاشره په جهالت کې غرقه معاشره وه. که تاسو د هغې په پرتله زموږ معاشره واخلئ په خدای قسم د هغې عادت تر اوسه پورې په موږ کې راغلی دی. په دوی کې دا عقیده وه، دوی به ویل الاقارب کالعقارب، تربور داسې دی لکه لړم، والقریب داسې دی تربور لکه لړم. لکه لړم چې همیشه نیش یستلی په دې کوشش کوي چې څنګه دا نیش ولګي، او تربور هم همیشه په دې کوشش کې دی چې څنګه تا تکلیف ورسي. دا د عربو جوړ عادت او دا په عربو کې مشهوره قول او دا د عربو مشهوره عقیده وه او دا د عربو د ژوند تیرولو طریقه وه. اوس دغه طریقه هم تر موږه پورې هم رارسېدلې ده. هر سړی چې وګوي یاره تربورګلوي ده، یاره د تربورګلوۍ ژوند دی، لکه دی چې په یو نامسلمانه انسانانو کې زندگی تیری د تربورګلوي دی په دی نامه یادوي، و یاره د تربورو په مابین کې پروت یم. د تربورګلوۍ ژوند دی، نن سبا د تربورګلوۍ ماحول دی او نن سبا د تربورګلوۍ ښار دی او دا ښار د تربورګلوۍ ډک دی. د تربورګلوۍ دی د یو دښمنۍ په نامه یادوي. دغه عادت د عربو مولو، هغوی به هم دا ویل چې الاقارب کالعقارب، تربور داسې دی لکه لړم. لړم سړي ته تکلیف ورسي، تربور هم سړي ته تکلیف. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلی دغه نظریه داسې الټه واړوله، ښکاره یې ورته لا يدخل الجنة قاطع، زما امت کې هغه سړی په جنت کې قطعا ځای نه لري چې هر څومره پرهیزګاره سي، چې هر څومره عبادت گزاره سي، چې هر څومره پر دین زندگی تیری، چې کم سړی د قریبانو سره ښه ژوند نه لري لا يدخل الجنة، هغوی جنت له هرګز نسي راتلی. نو هغو خو دا ویل چې قریبان داسې دی لکه لړم، لیکن پیغمبر هغه سوچ دستي ور واړوي او لا يدخل الجنة قاطع، چې کم سړی جنت کې هغه سړی ځای نسي پیدا کولی، چې کم سړی ښه تربورګلوي نه لري، چې کم سړی د قریبانو سره ښه زندگی نه لري، چې کم سړی په معاشره کې د قریبانو د تربرو حقوق نه ادا کوي. ما درته ویل دغه معاشره ولې په موږ کې راله، هغې وجه اوس لږ مخکې ما درته وویله چې هر سړی چې د تربوره سره احسان کوي او د تربوره سره یو څه کوي او د تربوره سره کومه د خیر او د نیکۍ معامله کوي، بس د خدای دپاره نه کوي، په یو نیت و غرض یې کوي. بس هغه نیت و غرض یې په دماغ کې ورته نیولی چې ته د دغه زما توقع پوره کېږي که مې نه پوره کېږي، دی زما سره دغه کوي که نه کوي، دی زما سبا صفت کوي که نه کوي، دی زما تعریف کوي که نه کوي، دی زما نوم په ښو الفاظو یادوي که نه، دی زما شکریه ادا کوي که نه، دی زما احسان مني که نه مني، بس په دغه نیت یې ورسره کړی دی. او سبا چې کله هغې د طرفه ښه جواب رانسي، هغې د ده شکریه نه کړي ادا، هغه د ده ښه صفت نه وکړي، هغه د ده سره کښته و پورته نه سي، بس د ده په ذهن کې دستي نفرت پیدا سو. باره دی وایي الاقارب کالعقارب، او یاره دا تربورګلوي ده چې هر څه ښه ورسره وکړي نه پر معلومېږي. حالانکې دا د دین سره سراسر خلاف خبره ده. خلکو زه دا درته وایم د الله دپاره یې کوئ، د تربور او د قریب د هغې و نقش قدم او طریقه ته مه ګورئ چې دی زما سره څه کوي که نه کوي. الله تا ته په هر حال کې عوض درکوي، الله تا ته په هر حال کې اجر درکوي، الله تا ته پر دې عمل باندې په هر حال کې ثواب درکوي، الله د دې عمل په عوض کې الله تا ته جنت درکوي. اوس د دغه تربور ته نور مه ګوره، که چیرې د ستا شکریه ادا که ډېر به خوشحاله سې، ځکه تا د دې فکر نه درلودی، او که نه که ادا ډېر به نه پریشانه کېږي، ځکه ستا اول هم دا تمه نه وه. لیکن په خدای قسم خلکو که سړی د دین مغز غواړي، که سړی د دین په ذوق ځان پوه کوي، خوند هلته دی چې دی مخ درسه واړوي د بیا ورسي، چې دی سلام درسه بند کړي ته بیا سلام ور واچوي، چې دی د کور دروازه دننه درته وتړي ته بیا ور وټکوي. خوند دغه کې دی او دا د پیغمبر طریقه ده او دا د پیغمبر نقشه وه او دا د پیغمبر اصولو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو قریبانو سره دغسې وکړه.